د سوداګرۍ وزارت لخوا لوی زیری. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. سوداګرۍ وزارت: تیر کال مو له 80 ډیرو هیوادونو ته صادرات درلودل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیر 2023 کال کې یې له 80 ډیرو هیوادونو ته د 1.9 میلیارډو ډالرو په ارزښت صادرات کړي. یاد وزارت وایي دغه صادرات د 2022 کال پرتله 2 سلنه زیات شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان ویلي چې په تیر 2023 کال کې یې له 80 ډیرو هیوادونو ته صادرات کړي او له 9 هیوادونو یې د اړتیا وړ توکي وارد کړي دي. نوموړی وایي سره له دې چې د 2023 کال په اوږدو کې د سالنګ لویه لار تر کار لاندې او تړلې وه او له ګاونډي هیواد پاکستان سره هم د لویو لارو تړلو او د ډبرو سکرو د صادراتو ستونزې وې، خو بیا هم په سوداګریزه برخه کې 2 سلنه زیاتوالی راغلی دی چې 140 میلیونه ډالر کېږي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې چې په دغه کال کې د صادراتو په برخه کې د کرنیزو محصولاتو لکه پنبه، وچ انځر او مڼو برخه کې ډیروالی راغلی. د سوداګرۍ وزارت ویان وایي صادرات له پاکستان، ازبکستان او تاجکستان سره راکم شوي او له هندوستان، چین او قزاقستان سره ډیروالی ښیي چې د په خبره په نړیوال بازار کې دا له مثبتو ټکو دي.